درنو لیدونکو سلامونه مینه او درناوی مې ومنئ. په ملګرو ملتونو کې افغان استازی وایي د طالب ډلې واکمني په رسمیت مه پیژنئ او بندیزونه پرې ولګوئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی غلام اسحاقزي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې پر طالب ډلې بندیزونه ولګوي. نوموړی د پخوانۍ واکمنۍ غړی دی چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه پاتې دی. ښاغلي اسحاقزي دغه ورځ له هیوادونو غوښتنه کړې چې د طالب ډلې واکمني په رسمیت ونه پیژني او د ملګرو ملتونو لخوا پر ځینو طالب ډلې مشرانو چې طالب ډلې د سمبالچارې کابینې غړي هم دي د نړیوالو یونونو په برخه کې د شته بندیز په ګډون ټول بندیزونه کړنې کړي. نوموړي د امنیت څانګې غونډې ته په وینا کې وویل په وروستیو کې لاریونونو طالب ډلې ته یوه پیاوړې استوزه وه چې ټول افغانان به د زورواکۍ داسې یو غونډال یا سیستم ونه مني چې پرې تپل شوی وي. ښاغلي اسحاقزي د امنیت څانګې غونډې ته په وینا کې ډیره کړه زه پر تاسو غږ کوم چې تر هغه په افغانستان کې هیڅ ډول واکمني په رسمیت مه پیژنئ ترڅو چې د وګړو د خپلواکي خوښې له مخې نه وي رامنځته شوې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.